د مور زړه. د سرو زرو یو تاجر کیسه کوي چې یو ورځ زما دکان ته یو سړی او ښځه راغلل چې بوډۍ مور یې وروسته ورپسې روانه وه او خپل مسی یې په غېږ کې نیولی و. خاوند د خپل ښځې لپاره ګوتمۍ، غاړکۍ او نور د سینګار سامانونه واخیستل. بیا یې خاوند راته وویل 100 روپۍ دې کېږي. ما ورته وویل 20,000 او 100 دیناره. خاوند یې راته وویل دا 100 دیناره د څه شي شول؟ موږ خو یوازې د 20,000 سودا اخیستې ده. ما ورته وویل مور دې یوه ګوتمه د ځان لپاره واخیسته چې 100 دیناره قیمت لري. بیا یې راته وویل کومه ګوتمه ده؟ کله چې مې ګوتمه ورکړه نو لرې یې ګزاره کړه او ویې ویل بوډۍ ښځه په سرو او سپینو باندې څه کوي؟ او خپلې مور ته په غوسه شو. مور بیچاره یې په ژړغوني حالت کې په مات زړه د موټر په لورې روانه شوه. بیا یې انګور د سړي مېرمنې خپل خاوند ته وویل دا خو دې غلط کار وکړ، ځکه چې بیا به ستا بچي بل وخت نه قراروي، نو بیا به څه کوې؟ له دې خبرو وروسته ما هم په تنده لهجه ورته وویل چې دومره ظلم څوک نه کوي. د میرمن لپاره دې د 20,000 دیناره سودا واخیسته او بیچاره مورکۍ دی چې ستا سره یې ډېر تکلیفونه ګاللي دي، یوازې د 100 دینارو ګوتمه دې هم ورباندې پیرزو نه شوه. سړی ډېر خجالت شو او بیا خپلې مور ته ورغلی چې ګوتمه واخله او زما بچي به قراروي. مور یې په ژړغوني آواز ورته وویل چې ما باندې خپل مسی ګران دی، زه یې د ګوتمۍ لپاره نه قراروم. ما هم غوښتل چې د نورو خلکو په څیر د اختر خوشحالي ولمانځم، نو ځکه مې دا ګوتمه د ځان لپاره خوښه کړه. اوس چې ستا خوښه نه ده چې زه یوه عادي ګوتمه واخلم، نو پر ما باندې دې د اختر خوشحالي ګټه وډه کړه. نو زما زړه مات شو. الله دې تا ته بښنه وکړي. زه به په ټول ژوند کې بیا د ګوتمۍ نوم په خوله وانخلم. زما نه سره پکار دی او نه سپین، ځکه چې ستا خوښه نه ده. ګرانو دوستانو، مور و پلار باید چې د اختر په خوشحالۍ کې له ښځې او هر چا څخه مخته شي او د خپل زامنو لخوا په ښه تحفو او لباس ونازول شي، ځکه چې کله مور و پلار بوډا او ضعیفه شي بیا یې زړونه د ماشومانو غوندې نرم وي چې په وړه خبره یې هم زړه خفه کیږي او هم خوشحاله کیږي. خصوصا د انګور په مخ کې چې د مور بې احترامي څوک وکړي او یا له مور څخه خپلې ښځې ته زیات قدر و احترام ورکړي، د مور زړه په دې خبره زیات دردیږي. زه پوهیږم چې یوه مور هم خپل زوی ته د پیسو تکلیف نه ورکوي او نه هم دا عمر د دوی د سینګارونو وي، خو چې کوم شي ته یې زړه وشي باید زوی یې په پراخه تندي هغه شی ورته ورسوي، ځکه نه بیا دا وخت راځي او نه هم دا مور و پلار بیا پیدا کیږي. ژوندون می ستا شموري، خوښي می ستا شموري، غم دی فنا شموري، غم دی فنا شموري، تا آئینه د مینې فرشته د مینې، زما وړوکی جهان قربان تا شموري. تارا لمینه راکړه تا مې احساس روزنی، ای مهربانې مورکۍ تا مې هر ناز روزنی. تارا لمینه راکړه تا مې احساس روزنی، ای مهربانې مورکۍ تا مې هر ناز روزنی. دستا رضا غواړمه ته دې رضا یې موري، رب دې تا ښه در لري،
دی الله شموري ژوندون مستا شموري خوخي مستا شموري غم دی فنا شموري غم دی فنا شموري تا آئینا دمینی فرشتہ دمینی زما وړو کای جهان قربان تا شموري تخلیق پتا خلای دی تیخلا جهان د عزت ملکی تید حسن عنوان تخلیق پتا خلای دی تیخلا جهان د عزت ملکی تید حسن عنوان تد موجود تړاوي د هر مخلوق تړاوي رب دې تانا کموي ژوند هوسا شموري ژوند مستا شموري خوخي مستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري تا آئینا دمینی فرشتہ دمینی زما وړو کای جهان قربان تا شموري ستانا سپیسال قدم لاندې جنت عالیشان دی نعمتونه پکې هم درزا د سبحان ستا وعظمت سلام مقام اوچت سلام ستا لرم د کوسترګو لوګي دنیا شموري ژوندون مستا شموري خوخي مستا شموري غم دی فنا ګرانو دوستانو د اسلامي او تاریخي او د عبرت او د پند قصو او معلوماتو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مصنوي شریف در سره فالو او شیر کړئ.